په کال مې دغه بچي مې مړه کېږي دوه غبرګون کې خدای راکړي اوس دغه نجلۍ لاس کې کنول ده. السلام علیکم دوستانو، دغه یو کور ته راغلی یم چې دغلته یو فامیل اوسیږي په دې کنډر کې او د همدې کنډر په څیر د زړه ارمانونه هم کنډر شوي دي. دوستانو دغه یخ موسم ده، سړه هوا ده، دغه وګورئ چې دغه کوټه ده لیکن دغلته هم دروازه نشته دی. دوستانو دغه بل کړکۍ لري، کړکۍ کې دغه ژرنده کړې ده. دوستانو راځئ دغه کور وګورئ چې په دې کنډر کې یو خور اوسیږي او دغه شپې ورځې په دې کنډر کې سبا کوي. دغه ورور وایي زه چې کله بار وځم خلک د لیوني ګمان کوي او خلک ماته وایي چې لیونی یي. نو د هغه دوستانو څخه هیله کوم چې دغه ورور ته لیونی ونه ویل شي. دغه ورور نه لیونی دی نه پوډري دی، دغه بچي دي، دغه کډه ده. دغه ورور ډېر ناچاره دی، غریب دی. نو راځئ چې دغه ورور سره خبرې وکړو، دغه ورور خبرې واورو. وروره څنګه د ژوند زندګي مو؟ په ژوند زندګي داسې تېره ده، تېرېږي دا واړه واړه بچیان مې دي، کله یې کله نه. دا یو بل کور نه ماته ډوډۍ راځي او بچیان مې اوسه پورې چې نه په تن پټ دي نه په خپو پټ دي. دا خیراتي کالي او دغه چې ډاکټر ته ځم د لیونو د پوډریانو ګمان پکې په ما پرون ډاکټر وار کړی دی، د دروازې نه وښکم بیا خپو ته پرېږدم چې نه پوډري یم نه لیونی یم. دا بچی مې دی، وس مې نشته چې زه دته دوایي کوم. د الله د رضا لپاره دته دوایي وکړئ. ډاکټر که زړه ښه وي راته وکړي، که نه ومې شړي. راته یو بل ته ژړا فریاد کوم. په دې کې همداسې بل زوی مې و چې دوایي د یو ډاکټر خپو ته بل ډاکټر ته چا ته دغه ونه کړو. زوی مې چې مړ شو بیا خلکو ته کفن ته چادر راغونډه کړله. ورانې مې زمن مې په دې یخ کې مړه شول، بېوسۍ پیسې نه لرم، بېوسه خلکو خیرات زکات راته دغه څه راټول کړم، خپل بچی ښخ کړی ده. اوس دغه ماشومان مې تللي دغه ډوډۍ راټوله کړل، د چا سره مې خوړلي. څه کومک وکړئ، زه ډېر بېوسه یم، بیخي غریبه یم، هېڅ شی زه نه لرم، نه بړستنې لرم نه توشکې لرم او بچي مې اوس هم تللي ډوډۍ راټوله کړل. داسې یم چې بیخي مې حالات خراب ده. ما زمن بچي زمې کې مړه کېږي، پېغله لور مې څوک بېوسۍ نه کوي، خلک خندا را پورې کوي. دوستانو دغه خور نن غرمه بچیانو دغه ډوډۍ جمع کړي دي، چاندی کړی دی، دغه ډوډۍ دي د خوراک دپاره. دغه اوچ ډوډۍ کالي راته یو بل رالیږي، بار خوري. بچي مې چپلکې نه لري، پایلوچه ګرځي. پېغله لور مې چپلکې نه لري، لور مې پراته ده. مور یې ماته دوا واخلمه، لورې پیسې نشته په شیر ته واخلمه. ځوانې زمن مې غټ دوه کلن مړه شول بې پیسو نه، بیخي مې حالات خراب ده. کال په کال مې دغه بچي مې مړه کېږي دوه غبرګون کې خدای راکړي اوس دغه نجلۍ لاس کې کنول ده. پیشکارېګانې راته راکړي ډاکټرانو، هم سوالکي خیرات ورته وزر وکړم، هغه وکړم، بیا پیشکارۍ ورکړي، پیسو وسه زه نه لرم، شخصي ته یې بوځم. بچي مې دغه دوه دانې یو دې ضمې کې مړ شو، دا اوس مړ شوی، یو بل ضمې کې مړ شو. کرا کور کې پرته یم، 100 روپۍ دې رانه اخلي، وسه نه لرم چې ورکړم. راځي دلته راته وایي 100 خبرې کې پیسې راکړه، پیسې راکړه، نه لرم چې شی درکړم. خیر د صبر وکړئ راته. کور په کرایه ده. دوستانو د دې دوه بچي په حق رسېدلي، لامل یې دا و چې دغه کوټه کې چې دوی ژوند کوي د یخ لاسه دوه بچي د لاسه یې ورکړي. درمل پیسې ورسره نشته دی، اقتصاد یې بلکل صفر دی. دغه ورور خپله د ناچارۍ نه دغه حالات یې دی او دا هم چې کله بار وځي خلک د پوډري او د لیونۍ ګمان پې کوي. دغه ورور وګورئ، نه دا لیونی دی نه پوډري دی، ناچاره دی، کار نشته، پیسې نشته، روزګار نشته. دې وجې نه دغه ورور د خلکو نظر کې لیونی ښکاري، روغ جوړ دی. دغه ماشومان دي، دغه کډه ده. هیله کوم هغه ورونو له چې خدای له خاطره دغه ورور ته د لیونی ګمان مه کوئ، ناچاره دی، ورسره لاس ونیسئ، مرسته وکړئ. دوستانو دغه فامیل نه دغه زما له طرف نه ورسره مرسته وشوله. ورسره مرسته کول غواړي، هغه شمیره نمبر ما ورکړې ده. دغه د خور هغه ټول ژوند زندګي درته ښیم. دغه دوستانو د دغه خور دغه ټوله سرمایه دغه ده. دوستانو په کور کې صرف یو ګلاس لري چې اسکولو د پایا او دغه تقریبا 8 بچی دي چې دغه 2 جوړې بوټانې دي.
دغه ټول زما د خور سرمایه ده او دغه وګورئ دغه دوستانو په دې سړه هوا کې دغه بړستنې دي دغه زموږ د خور ټول سرمایه ده دغه صندوقي دغه د ټول دغه د خور سرمایه او د په دغه کوټه کې ژوند کوي او دغه وچې ډوډۍ ټولوي په دې دغه شپې ورځې سبا کوي هیله کوم وروره تاسو نه زه مرسته غواړم تاسو موږ سره مرسته وکړئ خپله بیخي حالات هم ګډوډ ده بیخي حالات هم خراب ده بیخي بېوسه یم هېڅ وس نه لرم دوست زه نه لرم یو هغه ورور زه نه لرم پلار سپین ږیری پلار مې د پامسا ګرځي هغه ما سره څه کومک وکړي دغه مېړه مې ده بس وځي یو سل 200 څوک ورکړي هغه د خلکو بچو ته ډوډۍ راوړي ځان بچو ته دوستانو دغه لورې هم مریضه ده کنور یې په لاس کې ټیټ کړی او دوایی دی په سواله کې شو بل ته روزانه پیشکاریګانې موږ کو دی غوچا کو نه دغه چې په لارم په جړا شم ورته چې نور مې وس نشته باندې څوک دوایی دا پیشکاری راته نه کې تاسو پیشکاری راکړه تاسو دا دوایی وکړي په ټیلو وکم بیا یو بل ډاکټر زله را باندې خوش چې خیر دی زه درته کوم دوستانو شفخانې ته تللی و شفخانې کې چوکیدارانو د شفخانې نه شړلی دی او ورته ویلي چې ته لیونی یې پوډري او دغه بچی ناروغه وه او دوستانو خیر دی د دغې ورور لاس نیوی وکړئ دغې ورور سره مرسته وکړئ نور انشاءالله خورې مه ژاړه انشاءالله بیا به زه ستا خدمت ته حاضرېږم او اوس کومې ستا ژوند دوستانو ډیره یخه سړه هوا ده دغه بچي کاري نه لري بوټان نه لري په دغه وګورئ دوستانو په دغې کالو کې دغې شپې ورځې سبا کوي دغه دومره سړه هوا ده چې بغیر جامپر بغیر بوټان نه بهر وتل ناممکن ده لیکن دغه بیچارهګان په دې یو جوړه کالو کې بهر ګرځي او شپې ورځې سبا کوي باید چې دغې ماشومانو سره مرسته وشي چې کاري واخلو جامپر یې واخلو دوستانو په الله مې سپارم انشاءالله بیا به دغې خور خدمت ته حاضرېږم راسره اوسئ الله حافظ